رب العالمین په قرآن شریف کې بار بار یو ځل نه بار بار او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بار بار د صدقې ترغیب ورکړی دی چې تاسو په خپلو مالونو کې د الله د حکم مطابق د دین سو کې د شریعت مطابق خرچه وکړئ. صدقه چونکې تعلق د مال سره لري او د مسلمان مال سره مینه ډېره زیاته او مال د ځان نه بل ورکول دته ډېر ګران کار ښکاري. واقعي مال له سړی سار نه مازدیګره پورې منډې ووایي او ګټه وکړي. څوک ګوټ کوي، څوک چاري کوي، څوک زمینداري کوي، څوک تجارت کوي او په ډېر لوی تکلیف او مشقت خلک پیسه وګټي چې ته به د اوس د خدای لار کې خرچه کوي نه ړی کېږي. د دې وجې نه شریعت وایي، قرآن و سنت وایي چې لږ ولې داسې مه کوه. دا مال بېشکه ته وګټه، ستا په لاسو ستا په خپو منډې ووالې، کوشش دې وکړه، تا خواري وکړه، تا محنت وکړه، تا زمینداري وکړه، تا تجارت وکړه، بلکل صحیح ده. خو ګورې درکړې ما دی، که ما د له لاسو خپو کې طاقت نه مې پیدا کړې تا اسم نشو ګټلی. که ما د له په ځمکه کې د زرغونې طاقت نشو نه وې پیدا کړې تا اسم نشو کولی. دا تخم د له ما درکړی دی. دا ځمکه چې پې اوبه کې د اوبه ما پیدا کړې. دا کومه ځمکه کې چې کرونده کې دا ما درکړې ده. او دا فصل چې دی په کم نور او سپومې او په ستورو باندې فایده مونی دا ما پیدا کړی دی. او ستا په لاسونو خپو کې هم طاقت ما پیدا کړی دی. نو تا نه به متقي نه جوړېږي، اله به جوړېږي چې مما رزقناهم ينفقون، چې ما کم رزق ورکړی دی په هغې کې دی د خدای په لار کې خرچه کوي. خو وایو متقیه خدای اجعلنا من المتقین، خدای مونږ پرهیزګار کړي، الله مونږ متقیان کړي. متقي به اله جوړېږي چې په خپل بدن کې هم د الله سو کې بدني عبادت وکړي او په خپل مال کې هم د الله سو کې او مالي عبادت وکړي او دا به سوچ کې چې مال راکړي الله دی بس. دویم به یو سوچ بل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته چاله صدقه خیرات ورکې نو چې ستا د لاس نه دی مسلمان ته اوځي نو لاول د الله لاس ته رسېږي، وروستو د له ځي. اوهو اوس به خوند وکړي انشاءالله. دا پلس روپۍ ورکې، 20 روپۍ ورکې، 100 روپۍ ورکې، غریب لا، کونډې لا، مسکین لا، دا ړومبې د الله لاس ته دي، مونږ ته ښکاري نه. او دویم نمبر د بنده لاس ته دي. نو چې صدقه کې نیت به دا کوي چې د الله له لاړ څومره خوند کوي چې د الله مال تعالی الله درکه او دې الله له ورکې څومره خوند کوي. تا ته خو ظاهر کې دا ښکاري چې د کونډې له مې ورکه، ظاهر کې دا ښکاري چې د یتیم مسکین له مې ورکه، خو دا ړومبې رسول الله مبارک فرمایي د الله لاس ته دي. نو سوچ دا وکړه چې دا صدقه خو د الله لاس ته لاړه، دا خو د خدای لاس ته لاړه صدقه. نو خدای له چې ورکوم اوهو الله به څونه خوشحالېږي، لکه استاد له چې ورکې، مور پلار له چې ورکې، رور ته چې ورکې، ښځې له ورکې، خوشحاله شي. اوهو دا خو د الله له ورکوم، الله به پې څونه خوشحالېږي. ړومبې الله له رسي، وروستو بنده له رسي. دې وجې نه په صدقه الله ډېر زیات خوشحالېږي. او دا سیم نه را چې دا صدقه دې ورکړه، پیسې دې لاړې ختمې شوې، بدل به خدای درکوي. من یقرض الله قرضا حسنا، الله په قرآن شریف کې فرمایي چې دا صدقه دې ورکړه، دا دې ماله قرضه راکړه. او بیا نبی علیه السلام فرمایي انا اغیر منکم، تاسو نه زه غیرتیم، والله اغیر مني، الله زما نه غیرتي دی. نو غیرتي د چا بدل نه پرېږدي. دا خدای له تا قرض ورکړه، خدای ستا قرض ته محتاجه نه دی او نه ستا مال ته محتاجه دی، لیکن تا ورکړه. او یو اوږد حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي د قیامت پر ورځ به یو بنده ودرې، ورته وایي بنده زه مریض یم، تا زما تپوس نه دی کړی. یا الله ته مریض وې، په تا خو بیماري نه راځي، تا باندې خو تکلیف نه راغلی دی او نه به راشي، په تا خو نه بیماري راغلی ده او نه به راشي، ته څنګه وایې چې زه مریض یم؟ ای بنده ما د نه اوبو غوښتې تا نه دي راکړې، ای بنده ما د نه ډوډۍ غوښته تا ماله نه ده راکړې. یا الله دا ته څه وې؟ یا الله په تا خو بیماري نه ده راغلی او نه راځي، ته خو تږې کېږې نه او ته خو اوږې کېږې نه. الله ما نه دې کله اوبه غوښتې دي، الله ته کله ناجوړه شوې وې، الله کله دې ما نه ډوډۍ غوښتې ده، تا خو اوبو ته او ډوډۍ ته اوبو ته بیمارۍ تا باید نه راځي او نه د هغې ته حاجت شته. الله فرمایي زما یو بنده بیمار و ته تپوس نه دی کړی، که تا د هغه بنده تپوس کړی وې لوجدتني عنده، زه به دلته مونتې ومه که نه. د هغه تپوس داسې وه په الله مرض نه راځي لکه زما تپوس. څه مطلب؟
چې د هغه په تپوس هغه دومره نه خوشحالېږي لکه زه چې خوشحالېږم. نو چې زه خوشحاله شوم نو ما به ډېر څه درکړي وي. زما یو بنده د اوبو غوښتې تا ول اوبه ورنه کړې، که د اوبه تا هغه له ورکړې وي داسې ولکه چې ما له دې اوبه راکړې. نو چې بنده تږي او ته اوبه ورکړې څونه خوشحالېږي، نو هغه د اوبو غوښتې ته اوبه ورنه کړلې، که دا دې ورکړې وي دا دې ما له راکولې، او هغه پلانکي د نه ډوډۍ غوښته نو تا روټۍ ورنه کړه. دا خو ما غوښتې وه، ژبه د هغه وه، خوله د هغه وه، مړېده پې هغه محتاج، هغه خو غوښتې ما وه چې هغه له دې ډوډۍ ورکړې وه دا ما ته را رسېده. داسې ولکه چې ما له دې راکړې. نو سړي له چې ډوډۍ اوبه ورکوې خوشحالېږي که نه؟ سړي چې تپوس پوښتنه کوي خوشحالېږي که نه؟ نو د بنده تپوس د الله تپوس دی، الله پې خوشحالېږي، الله مرضېږي نه. بنده له اوبه ډوډۍ ورکول الله له اوبه ډوډۍ ورکول دي. نو الله له چې اوبه ډوډۍ ورکړي الله محتاج نه دی، اوبه ډوډۍ ته نه تږي کېږي نه وږې کېږي، نو الله پې خوشحالېږي. نیت به دا کې چې د اوبه د ده له ورکوم دا د الله له ورکوم، الله تږي کېږي نه نو ده له ورکوم. داسې شو لکه چې الله ته ورسېد، الله نه پټه نه ده، ده له ډوډۍ ورکوم نو دا ما الله له ورکړې. داسې شو چې رب له مې ورکړې، په خپله رسول الله مبارک فرمایي زه نه ویم، الله پې خوشحاله بدل به خدای ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو حدیث د حضور پاک مبارک حضرت عقبہ ابن عامر رضی الله عنه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بني اسرائیلو کې یو سړی یو دشت و بیابان کې ولاړ و، دې کې وریځ راغله. وریځ وګړځېده، غړزار پکې راغی او یو غیبي اواز وشو دې وریځ ته چې اسم حدیقة فلان، ای وریځې د فلانکي د فلانکي زوی، بل روایت کې د پلار نوم هم ورسره دی، د فلانکي د فلانکي زوی باغچه وبکه. حیران شو چې خدایا دا څه مطلب شو؟ وریځ وګړبېده او د هغې نه اواز راغی چې د فلانکي د فلانکي زوی باغچه وبکه. دا خو تماشا خو ده ګورم، دې کې باران شو، باران په غرو شو. زه ولاړ یم دلته لښتي په غاړه ولاړ یم، باران په غرو شو. چې په غر باران وشو هغه اوبه ټولې راغونډې شي په دې لښتي کې را روانې. دا هلک وي زه ورپسې وم چې دا به د چا باغچې ته ځي، او د وریځ کې دا غیبي اواز خو د فرشتې د بل چا خو نه دی چې دی د چا نوم اخیستی دی. اوبه روانې دي زه ورپسې یم، اوبه په لښتي کې روانې دي او زه ورپسې یم. دا هغه وریځې د باران اوبه یو باغ ته ورننوتې، او باغ کې یو سړی ولاړ دی، بیلچي ورسره ده، هغه د اوبه کله یو باړۍ ته سموي کله بلې باړۍ ته سموي، باغچې اوبه شوه. ما د هغه سړي نه تپوس وکړو چې نوم دې څه دی او د پلار نوم دې څه دی؟ وایي همغه نوم یې راته واغی چې ما د وریځه کې د هغه فرشتې نه اورېدلی وو. هلکه د ما د نوم تپوس دې ولې وکړو؟ وایي دا اوبه چې د کمې وریځې نه راتوی شوې، وریځ وبېده او د اوبه رالې، نو د دې وریځې او مې اواز واورېده چې د فلانکي باغچه اوبه که ستا نوم یې راته واخېسته. وایه څه نیک کار کوې چې الله پاک خصوصي ستا دپاره وریځ راوسته او په غرې باران وکړو، بې دله دلته راوستی او تا باغچه اوبه کړه. څه کوې؟ وایي هغه وایي چې نور څه نیک عمل مې نشته، خو چې د ما د دې باغ نه څونه آمدن وشي نو په تینې تقسیم کړم. یو حصه په خپله ښځه او بچو باندې خورم، یوه حصه واپس په دې باغ لګوم، د دې خدمت پې کوم، یوه حصه د الله په نوم صدقه کوم. سوچ وسوکه ته خو دا باغ مې ما وکړله او دا ما زرغونه کړه، نه اوبه ولا چا پیدا کړي دي، الله ولا پیدا کړي. مونږ ډېر خلک ګیلې کوو، ګلی مې باغ ووه، فصل مې ګلی ووه، اوبه وچې شوې، ملخان ووه، تیلیه ووه، دا دارو دا دارو دا دارو. قسم دې که تاسو د خدای په نوم په دې کې خیرات کو نو چې دا څومره پیسې په دارو لګې دا به راته بچت وي. یو بوتل د دارو په څو نه دی، پمپ والا راوړی، سړی والا راولې، اپې دله سپری کوي. ولې؟ د خدای په نوم نه ورکوي نو هلته د نو باسي، خو د نه ځي پاتې کېږي، خو نه د خدای په نوم نه ورکوي نو هلته پکې ګلی وشي، هلته پې زور راشي، هلته پې طوفان راشي، هلته پې مصیبت راشي، نو په بل طرف در نه لاړ شي. تاله چې خدای کومه روزي درکړې ده هغه دله درکوي، خو ناقصه یې دله درکړه. نو که د خدای په نوم دې ورکولې نو تاله به یې ښه شی درکو، او دغه به نه په دارو درملو نه تلې به خدای دونه په صدقه رب العالمین خوشحالېږي چې د یو سړي دپاره بذات وریځ راولي او د هغې نه وله باران کې اوبه ورته وررسوي. صدقه ډېر ښه شی دی دپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضور پاک زه راته نه ویم، وایي اووه کسان به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي.
هغه ورځ چې نور به پښتانه وي نیزوالي او رسول الله مبارک فرمایي وی نور به انسان ته دومره رانږدې شي چې یو میل به رانږدې شي یو میل نو د حدیث راوي چې کوم استاد دی د حدیث مونږ ته رارسوي او وی پته نه لګي ای المیلین اعلی چې پیغمبر کم یو میل مراد کړی دی میل دوه دي یو د سړکونو دا میل دی یو میل په عربۍ کې سلی ته وایي چې سترګو کې پرانجا اچوي چې څونه به رانږدې کېږي یو میل د سړک والا رانږدې دی او که سترګو کې سلی اچوي دې ته میل وایي دومره رانږدې شوی دی نو فتظهر جلودهم دا سرمنې به اوخوټ کېږي سرې به شي تکې تورې به شي چې نور دومره رانږدې وي قسم دې په اوړي کې نور لږ دی خو یې مونږ ته نږدې وي په ژمي کې لري مونږ ګرمۍ نه نشو ټینګېدی نو په دغه ورځ بیا خو مرګ نشته او بیماري نشته او سوځېدل او تو او ګرمي شته نو دا خلک به په خولو کې ډوب پراته حضور پاک فرمایي څوک د ګیټو پورې الی الکعبین څوک الی سرته تر نامه پورې څوک الی صدق سینې پورې څوک تر مرۍ پورې او څوک به د خولې او د غوږونو پورې په خولو کې ډوبي او د دنیا اوبه سطحه واره ساتي هلته کې د هر انسان خوله به ده پورې ولاړی او چې په هغه خوله نور لږې خوټ کېږي نو څه حال به د انسان یو ګنټه نه ده دا دوه ګنټې نه دي یو ورځ نه ده 50,000 کاله ورځ ده 50,000 سال زمونږ آخرت یې دی قسم په خدای د دې 10-12 کالو ژوند دپاره د دې 20 کالو ژوند دپاره مونږ په ځان سهار او ماښام یو کړی دی د شپې منډې وه او د ورځې منډې وه اوور ټایم هم لګوو پیدا کا پیدا کا پیدا کا پیدا کا ګټه 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 څومره پیسې شو چې 10 لکه 20 لکه 30 لکه بینک ډک دی کارخانه مې هم جوړه کړه پټي مې هم جوړ کړل 10 چې بل ورځ اعلان وشو پلان کې د پلان کې دوی مړ شو تش لاس خیرت ته راوړ مال بینک کې پاتې شو څه بینک کې پاتې شو مال ښځې سره پاتې شو په صندوق کې کارخانه پاتې شو خلک به دې پیدې اخلي جیدات پاتې شو سبا بل څوک پکې پټې کړي ای د خدای بنده د 20-30 کالو ژوند خشته کې او د اربونو کربونو ژوند ته نه ګورې اربونه کربونه کاله قمقلتوب هوښیارتوب نه دی دا قمقلتوب یو ځای کې ستا یو میاشت دمه ده او هلته هغه هوټل کې ځان له بنګلې جوړی ته قمقلې هغه ځای کې ځان له بنګله جوړه کړې ډېر عمر پکې نو ډېر عمر دی په آخرت کې دی هلته به څه کوې 50,000 سال ورځ دا په دې ګرمۍ کې به تېرېږي دا هم نشته چې مړ به شم دغه ما به خلاص شم دا هم نشته چې بېهوشه به شم نه به پوهېږم دا هم نشته چې غر ته به لاړ شم او چې د سوړه کې به ننوځم د دې نه به ځان بچ کړم دا هم نشته چې سوري ته به ودرېږم نه یو شان په نور کې دا به ولاړې اوس که ځان بچ کې نو یو څو کسان بچ دي 7 کسان رسول الله مبارک فرمایي دا به په دغه ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي 7 کسان په هغه 7 کسو کې یو دا دی رجل تصدق بیمینه تصدق بصدقة صدقه ورکي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه داسې صدقه ورکي چې په دې خلاصې ورکي او دا ګس لاس هم خبر نه پټه صدقه مونږ پټې صدقې نشته مونږ چې سړی مړ شي نو مقبرې ته وله پیټی صابون وړو هغه نه ده کړې دا تاو کړه هغه نه ده کړې دا تاو کړه ټیک د ثواب مړي ته د صدقې رسېږي خو دا خو د ریا صدقه ده که ته ورته ووایې چې دا سړی غریب دی لکه مه کوه داسې خاتونه مقبرې ته موړه سړی غریب دی که ته ورته ته ووایې چې د خو یتیمانان بچي پاتې دي د خدای ظالمه د یتیم مال خوړل خو ډېر لوی جرم او ګناه ده الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا چې د یتیم مال دی وخوړه خېټه کې دی اور واچو بل شوي اور ته به د قیامت په ورځ رسېږي نو ابر د څه وایي خلک به څه وایي وای که نه وای مکه و د خیرات سړی غریب دی جي خلک به څه وایي یا د خدای بنده پردې قرض پې پورې دی وله خلاص کا مړه ته پرېږده مونږ ته چلونه مه ښایه که دا سخات ورنکم دا صابون ورنکم دا جانمازونه ورنکم او دا خیرات ونکم او راته تختې لوا ورنکم او دا درېم ونکم او سلیختي ورنکم خلک به وایي زمونږ یو خوړه او پخپله نه کوي هلکه رښتیا ووایه دا ده که نه ده نو دا ثواب شو ثواب نه شو لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى یو به پچا احسان نه کوي چې صدقه چاله ورکړي یو به چاته تکلیف نه رسوي صدقه مې درکړه اوس پې کارونه کوي او یو به ریا نه کوي حتی لا تنفقوا حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه پیغمبر مبارک دومره سخته مبالغه کوي دومره سخته خبره چې په دې ښي لاس ورکوي چې دا ګس لاس هم خبر نشي خلک خبرې وادونو کې مونږ خیرات کوو جي صدقه کوو خیرات کوو
هلکه دا خیرات مه کوه مړه په دې لور له سامان وکړه دې زوی له وکړه جمعه او خلک به څه وایي دا چې دا ټکې دی وایي چې خلک به څه وایي غرقه دې کړه صدقه او جی وایي به چې زمونږ یې وخوړه او په مونږ یې نه خوري دا ګڼه برباده شوه مفتو کې د 1 لک روپۍ په درېیمه پلار پسې ولګولې مفتو کې لاړې ډک ته پرېوتې دنیاداري دې سره پوکړله مفتو کې د 1 لک په جمعه کې په پلار پسې ولګولې مفتو کې د 40 ملوېختې وکړلې 1 روپۍ ثواب ونه رسېد که نیت دې دی چې خلک به څه وایي که نیت دې دی چې پرون مې د خلکو خوړلې دا زه به هم خورم او که نه کوم دا خلک به راپورې خاندي او خلک وایي په پلار پسې خوړو 5 روپۍ خیرات نو خلک وایي هر څه لاړل او تبه برباد شو او حضور پاک فرمائی ریا خطرناک گناہ دا انما اخوف ما اخاف على امتی الشرک الاصغر وی دا پخپل امت چی دیر یریگم دا رکوٹ شرک نہ یریگم غٹ شرک بنا کئی بودتا بسجدہ نہ کئی رکوٹ شرک بکئی قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ دا اللہ رسول رکوٹ شرک سشے دے الریاء والسمعتو دا خودن دا پارا و دا اورون دا پارا چکم کار کے شہرت او نمود دا پارا مونن زیاد تر صدقہ دے دا پارا کو چی نمود راشی شہرت راشی او خلق کوئی پلان کے دیر لوی سخی سڑے دے دیر لوی صدقہ ورکلا اور دیر لوی خیرات دے کو چی دا دے نیت تر سے تباہ کرے خالص دا اللہ دا پارا صدقہ کوا نیت دا کوا چی دا بخوشحال شم نو چی دا اللہ دا پارا دے صدقہ ورکلو پا خلاص او گستم خبر نکو اگا سخت 50,000 سار والا اگدار وز تبا دا اللہ دا عرش دا سوری ولان دے یخ با دونا در بدے لگے گی دونا بہترین شے دے صدقہ او پا دے عمل صحابہ کڑے دے دمار آیت دا قرآن شریف نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون کامل اعلا قیمتی نیکی بدتا علا ملاویگی علا بحاصلے چی کم شے دے خوخی دا اللہ پلدار کے خرچ کے چی کم دے خوخی نا مون خو چې سوده دې ډوړې وسو کې نه خوري الکه دا د خدای په نامه طالب له چری لا ورکا چې کوم بیکاره جامې ده نه اوته پاتې شوې تکتا دام ورکول شي خدای الله پنو حضور پاک فرمایي چې نوې جامه دی واچو لا غزل چاله خیراتی ورکا بعض خلک محتاجی زړی ته محتاجی خو په دې نیت نه چیرې زما ورته ضرورت نشته نو زه بس اسې دریاب ته غورځوم نه فقیر له به ورکما نه زما ورته شته ضرورت خو ما له خدای نه وی راکړه نو پرېږده دا زړه به یو بل مسکین او مسافر له ورکم هغې پورې چې هغه جوړه په هغه سړي باندې پرتی رسول الله مبارک وایي چې یو ټوکړه هم په هغه پرتی ورته یې نورې واچولې او ستا هغه یو ټوکړه هم په هغه پرتی هغې پورې د ثواب کېږي وجر دی ډېر ښه شی دی صدقه خو چې کم شی دی خوښي چې کم دی نه خوښه به نه ورکوې نو چې دا آیت نازل شو نو ابو طلحه رضی الله عنه فورا راغی صحابو کې خو کمالات دي فورا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی الله فرمایي چې هغې پورې ته کامله نیکي نشي ګټلی چې کم شی دی خوښې او بل یې ورکې نو زما باغ دی بیرحا ډېر اعلی باغ دی زعها یا رسول الله حیث شئتا یا حیث اراک الله چې کم ځای درته خدای خولی دی بس دا د خدای په نوم وقف او داسې باغ و داسې باغ چې جماعت ته بالکل مخامخ باغ و نن سبا چې په جماعت په ګیټ په 2223 نمبر ګیټ ور دننه شي دا لومبی برجای چې دی دقه ځای کې دا باغ او اعلا و به بخاري شریف کې راځي رسول الله مبارک به دې باغ ته راته و د هغې نه به اعلا و بس کوي نو چې وی وقف مې که د الله په نوم نو رسول الله مبارک به دومره خوشحاله شو چې بخ 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 لکه مونږ پښتو کې وایي واه 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 ذلک رابح او رایح اوهو دا خو ډېر زبردست مال دی ډېر د فایدې مال دی تاله به ډېره غټه فایده درکړي وی قد سمعتو ما قلته ابو طلحه چې تاسو وایي ما واورېدل وی اجعلها فی فقراء اقاربکا داسې وکړه چې ستا رشته داران غریبانان دي په هغې یې تقسیم کړه دی ورته ونه وی چې نه نه داسې کې بچي خوارې نور مالونه یې وو دی ورته ونه وی چې نیم خیرات کا نه وی خپل چې کم رشته داران دي غریبانان یې په هغې کې تقسیم کا نو چې د هغه کم رشته داران غریبانانو په هغې کې تقسیم کا فوراً صحابه داسې میلمانه رالل نو حضور پاک مبارک کو فرمایل ځان سره میلمانه بوځئ صحابو ته وی نو ابو طلحه ځان سره یو میلمه بوځئ نو چې څنګه یې بوته ښځې ته یې وی د خوراک شته د پیغمبر مبارک میلمه مې راوستی دی ماشاءالله لکه استاد استاذ میلمه یو ته ورته وی دا ماله راکړه دی بوځم ډوډۍ وپې زه خورم یا ستا د پلار یا د نیکه میلمه او ته وی دا ما ته پرېږده زه به بوځم زه وپې ډوډۍ خورم پلار نیکه به یې څونه خوشحالېږي د پیغمبر میلمه دی اله شا بس شته ښځې ورته وی سړیه څه خو نشته لږه غوندې ډوډۍ در ماشومانو ده
نور دشته ماشومان وګوري وي داسې وکړه چې دا ماشومان نه وي میسي بیا نه کې دا ماشومان دې ودکه دا ودکه ویې غولاوه او دا ډوډۍ به کېدې نو ډوډۍ خو لږه ده د یو کس سره ده نو که موږ نه خورو نو میلمه به وي تاسو ولې نه خورئ که موږ ورسره خورو نو میلمه به وږي پاتې شي او میلمه څوک دی د حضور پاک میلمه دی نو ته به دا چلو کې چې زه به تا ته ویم دا ډیوه رڼا کمه کړي دا ټیک کا نو ته به ورپاسې نو ډیوه به جوړی نو زر به یې مړه کړې زه به یم یخه دې ډیوه دې مړه کړه ته وی خو دا نه بلیږي نه بلیږي نه بلیږي چل ول به ورسره وکړو نو ما ورته به ورسره هسې ګوتې ښکته کوو او میلمه به موړ کړو ځکه تیاره به وي هغه زمانه کې د مخ او د لیچو دا پرده نه و خلک به یو بل کره تلل دقسې چې میلمه څنګه بوته او کېنو او ډوډۍ کېښودله یا ښځې دا ډیوه لږه برابر کړه چې ورله غلې غوندې پوکې ورکړه مړې کړه باته یې وله ښکته کړه ښځې ډیوه بله که نه بلېږي هله شا به بله که څه تورې یې وکړلې او ښځه راځه یاره داسې په تیاره کې به وخورو میلمه خوره دی به هسې ګوتې وړلې او میلمه خوړه 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 او میلمه پې پېښ و چې دې دواړو غریبانانو هېڅ ونه خوړل او حدیث کې راځي چې ناره خېټه ښځه خاوند ده شو او میلمه موړ کړو میلمه راغی رسول الله مبارک دی الوی الله رسوله مونږ سره خو ابوطلحه دا چل وکړ ام سلیم یې ښځه وه الله قرآن کې آیت نازل کو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه صفت یې ولو کو چې په خپله اوږي دي خو په خپله نه خوري او بل مړی زه وایم چې زه دې موړ وې چې دا بل دې نار وې زه وایم چې زما بچو ته دې هر قسمه میوې پرتې وې قورمې دې پرتې وې او د ګاونډي بچې دې ناري پروا نشته دا ایمان نه دی دا کمزوري ایمان دی دا کمزوري مسلماني ده کم چې الله له ورکوي چې تاسو نه تپوس کوم صدقه لومبی الله له دي نو چې الله له ورکوي نو ښه شی به ورکوي که خراب به ورکوي وایه ها جما په خیال خوله مو نه لقېږي الله له دي د الله لاس ته دي نو چې الله له دي الله لاس ته دي نو سوې ډوډۍ که اعلی خشته ډوډۍ اعلی ډوډۍ الله به خوشحاله دی دې کې ثواب دی قسم په خدای په دنیا کې هم فایده او قسم په خدای حدیث کې درته وایم چې په آخرت کې هم فایده صحابو مثال درته ښیم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او په مدینې منورې ته چې کله صحابه لاړل نو حضور پاک یو انصاري او مهاجر خپل منځ کې سره رونه کړل دا ستا رور نو هغې به د یو بل نه میراث مړو داسې رورولي وه نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مهاجر او سعد ابن الربيع انصاري دی رونه کړل دا ستا رور شو هلکه چې رور شو بس ټیک ده روټۍ به راسره خورې او ته څه وایي وی ملګري ته خو زما رور شوې که نه وی وی راځه زما مال دی چې درسره په الله په توره نیم کوم نیم ستا و نیم زما او وی دوه ښځې مې دي دوه کور ته دې ور دننه کوم یو پکې خوښه که نو چې زه طلاق ورکم نو چې عدت یې پوه شي تا ته مې په نکاح کړم دا مو ته نه وایي چې دې دوو کې یو در کوم بیا به خلک وایي چې یو بوډۍ به دا دې ته خلاصونه په دې ورپایه نه ته را دننه شه ته یې خوښه که چې کومه دې خوښه شوه چې زه طلاق ورکړم او عدت یې تېر شي در په نکاح یې کړم دې ته ایمان دی وبکې څوک داسې دې زمانه کې قسم په خدای کې و که لوی مولا او لوی پیر او لوی شیخ دا صحابو ایمان په دوی کې جنت ورته مخکې دی د رسول الله مبارک حکم منل داسې دي ورته چې بس مري ورپسې چې کله به د پیغمبر په حکم عمل وکړو دې ته ایمان دی او ورته څه وایي بارک الله فی اهلک و مالک ستا په اهل او په مال کې د خدای برکت واچوي یو ست وکړه پښتانه څه وایي یو په ست ښه ښکاري او بل په نخ خوراک ښه ښکاري ست یې ورته وکړه هغه وایي خدای دې په خوب وخه اوس دې زمانه کې چاته وایي چې راځه مال هم د سره نیم او دوه ښځې مې دي او یو له به طلاق ورکړم او ته یې خوښه کړه به څه وایي خدای د سره ښه شه هله لاره کوه چې یو پکې خوښه کړو بشیر به پکې سې لاس ټپی را ټپی د خو نظر نه لګي نرم غریب لګیا بلا جلاګانې وکړي ماله ښځه نه کوي مې ته په ښځه څه کې د خدای باندې تا خو نظر نه لګي دا چې چا کړي هغې نه تپوس وکړه سپېموله راغلي امین نه تپوس وکړه سپېموله راغلي سهار هم د کور نه په ژړا روځي او مازدیګر چې داخلېږي هم په ژړا ورننوځي او مال نیم هم راځه شا په پټواري دله زه راولم که تی راولې ګوره فیصد چې څوک وکړي یو دعوت دی ګوره په دې ځان پوهېږي که دعوت دله چادر که چې ما سره روټۍ وخوره نو ټیک د په عامو حالاتو کې سنت دی او بعضې علما بعضې دعوتونو ته واجب هم وایي د اوس وخت نه دی ولیمه وغیره په عامو حالاتو کې سنت دی دعوت څه ته وایي هلکه زما د زوی واده دی راځئ به هلکه تا له ډوډۍ کوم ماله وخت راکړه هلکه زما د زوی سنت دی هغې کې دعوت کوم هلکه کور مې جوړ کړی دی
دا پلار مې راغلی دی د حج نه د عمرې نه پلار مې د جیل نه راخلاص شوی دی د دعوت بلا قسمونه دي بعضې علماء یې 15 او بعضې 18 قسمونه شمېرلي دي دعوت شو او یو دا دی چې سړی په لاره رواني او تا له مخې له راشي او هسې وشرمېږي غریب حیا کوي که نه نو تا ته وي ډوډۍ خورې نو بس دې ته دعوت نه وایي دی درته ست و که پښتو کې ورته ست وایي نو د ست په مقابله کې به ورته څه سوی وایي خدای دې وبخه مهرباني یو سغره ته وي ډوډۍ خوري د اوړي غرمه ده 2 بجې دي 2:30 بجې دي او ښځه یې موده ده او بچې یې موده دي او د غرمې ډوډۍ هم خلاصه ده او بجلي تلې ده اذان ته به بوځې وي لمن ځان ته لقۍ بار راوتېرې او ته وله په مخه ورلې او تا ته وي ډوډۍ خورې او ته ورته اوبه خورو که دروازه کولاو که اوبه خورو بیا د بشرجان غوندې سړی وي والله دی خو په 5 غرو راګرځي بیا به څه کوې اوبه خور ما خورې ما خو سره خو که ست مې رسه وکړه نیکبخته اوس به ښځه راپاڅوم بچي به راپاڅوم نو خلک وایي د ولې ست کوو نو هغه ستا عزت وکړه ستا عزت یې وکړه نو ته څه کوې اوس مې وردن نه کېږي خدای ته وګوره داسې مه کوه بعضې وخت کې داسې وي 10-12 کسان راشي 10-12 دروازې مخې ته ورسره ستړي مه شي وکړې په خیر څنګه یې جوړې هلکه روټۍ اوبه خورو که دا چپې دی 10-12 کسان دي او چې بیا په ښځه کمزوري وای توبه وباسه دا چې په ښځه په کور کې زوروري خو بیا هم لا ګزاره کېږي او چې په ښځه کمزوري نو کله غریب د کوټې یو ګوټله دي کله بل ګوټله دا چې روزي نه که نه میلمه په کوټه کې کښېنې په بیټک کې په حجره کې او روزي وله نه نو پیشه که هوښیار یې نو السلام علیکم لاړمه دننه جنګ شروع دی خو تاوری نه یعنې دننه ښه جګړه شروع ده او یا غریب په خپله ټماټر ورته ښه درې پخی یې ده او ټیپر میپر به د پاسه پرې کوي او که د هوټل نه دله راوړي پیشه دا ستا عزت نه کوي د کور څوک پخی نه نو تا ته بهانه کوي چې ښه شی د باندې خورم او د هوټل نه درله راوړم نو ګوره دا خو بعضې سړی په ښځه کمزوري بعضې زوروري که نه چا کره به کور کې شي وي چا کره به نه خو داسې کار به نه کوي حالاتو ته به ګورې زموږ د نفت العرب دی که دی وړو کتابونو کې راځي یو سړي چاله چرګه وړې وه په تحفه کې چرګې وړې وه نو هغه میلمه شوی هم خوشحاله وته چې چرګې یې راوستله نو ولې ښه مزېداره ډوډۍ پخه کړه نو بیا دیره وته غریب په سبا بیا او هر سهار به یې ورته وي ډېره ښه چرګه مې دله ساتلې ده بل ورته بیا ډېره دی یاره دې باندې ما ډېرې ښې دانې خوړلې دي بل ورته بیا وایي یاره دې چرګې باندې ما ډېره په مینه ساتلې لویه کړې مې ده خو چې 5 شپږ ورځې ښه ووهو که نه او سهار او ماښام یې د ښه ډوډۍ موډۍ خوړه اخره کې هغه چرګه راوویسته وایي د خدای خاطر وکړه دا چرګه دې ځان سره یو څه خو موږ معاف چرګه ده او چرګه ده چرګه څه اتي دې راوستی دی خو یو چرګه ده او 15 شپېته دانه وخوړئ او بیا هم یې چرګه روزانه راته چرګه یادی زما وروڼو نو ست جدا شی دی ست یو لطیفه ده که یو سړی وي د دیوال د لښتي نه پورې غاړه او بل دې غاړه هغه له ډوډۍ راغله منځ کې سینو نه پولیس شته او نه پې کښتۍ شته نو دې بل ته اواز وکړه وی ډوډۍ خورې هلکه بس لنډ علاج دا دی چې خدای دې وبخه بس ده ته یې وی خورې بس دې د نر بچي سره شناز و ټوپ هغه یې وپړسو او پې ورسور شو یا خدایا پلار پسې راپورې ور مونږ خو هېڅ پور کښتۍ نشته دی به خدای دې وبخه ووایي خو د خدای دې وبخه ما پسې راغی چې راپورې ور د سیند نه پورې غاړه ورغې ټوپ یې پوچ کړه و دې کوم ځای کښېنمه وایي د ما په دا خوله کښېنه چې تا ته ما ست وکړه چې ډوډۍ خورې که نه خورې نو ست باندې به نه ور دی ښه په خبره خو پوه شوې که نه دا مونږ دا مشران وایي د پښتنو خبره کې د کتابه نه ده خو د کتابه نه کم هم نه ده مخ بعضې خبرې ډېرې مضبوطې وي وایي پښتو معنا غیرت او حیا د پښتو معنا څه ده غیرت او حیا دا عین ایمان دی د پښتو معنا څه حیا عین ایمان پښتو څه ته وایي غیرت ته وایي عین ایمان پښتو څه ته وایي پت چې چا سره پالې عین ایمان پښتو ښې ښېګړه عین ایمان چې بل مسلمان سره ښېګړه کوي پښتو تی وایي توره بلکل خو د توره د ګناه دپاره نه د نیکۍ دپاره پښتو کې وفا به کې خلکو سره بلکل او نون ورپسې د پښتون ننګ ته وایي ننګ او غیرت به کې خو په دین په ظلم نه د پښتو دا بعضې کارونه دا د ایمان بسه برابر دي خو که مونږ په دې خپله پښتو باندې عمل وکړو په پښتو عمل نشته نه ننګ شته نه غیرت شته نه وفا شته نه توره شته نه خیر ښېګړه شته او نه بد پالل شته بهر کې زما وروڼو هغه ورته ست وکړه هغه ورته څه وایي وی بارک الله خدای پاک دې وایي ستا په مال او په ښځه کې برکت پیدا کړي دلوني علی السوق بازار راته ښایه بازار یې ورته وښود عبدالرحمن ابن عوف تجارت وکړه او خدای مالدار کړه
خلاصه شو خبر چې مالدار شو بلو دې ښځه وکړه چې ښځه یې وکړله نو را روانو په لار باندې او په دې وجود یې څه نښې نښانې وې د ښځې نه ورته لګېدلې وې ښځه چې کوم لپسټکې مفسټکې خیر دې زمانه کې هغه زمانه کې چیر شو په وجود یې نښې وې حضور پاک پې پیش شو دا نښې نښانې د ښځو دا بعضې وخت کې واده کې سړیو کې را لګي وته موږ اکثر د پروګرامونو له لاړ شو نو خلک را باندې ګلونه نولي نو ګل خو څه خبره نه ده خو بعضې خلک هغه زرورقې را باندې زرورق هغه شی پکې نه هغه واده کې چې خلک استعمالوي چمک را باندې دولي خو د خدای خاطر وکړې دا څه کوې دا ګلونه ملونه به رانه وغورځېږي زرورق په مګیره کې پاتې چې کور ته لاړ هغوی به راته وایي چې بله خبره یې کړې ده که څه چل یې کړې موږ له کور کار ګورې قدم به منېږي چې کوتک بیا راپسې راغېږدي چې ته مولود ته تللی وې که څه بله مسله دې جوړه کړې ده اما یو شاګرد و دې ته واده مبارکۍ نه تللی اوس مړ دی څومره کاله وشو غریب مړ شو ډېر ښکلې عالم و چې ورته لاړم او څنګه کېناستم لکه خبره د خوشطبعې ده چې کېناستم څنګه اوس دې ما له راووت اوس ګیرې ټوله زرورق نه ډکه ده اوهو نن د شابه وشه ګیره په صابون کلکه ووینځه او مضبوطه ګومس پکې وخواشه ګیره ټوله زرورق نه ډکه ده یاره وایي مولوي صاحب ته هم سوی مې زه راته حقیقت وایم رښتیا کور ته ننوت راووت ما ته یو شوړه زرورق و پکې نورو پسې نظم نو دا د ښځې نه بعضې وخت یو داغ معقولېږي نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی محیم دا څه شی دی عبدالرحمن وی تزوجت امرأة من الانصار انصارو کې مې ښځه ګوره واده څومره ساده و نن سبا موږ په ودونو کې څومره نخرې کوو قسم دی د صحابو په نظر کې د رسول الله مبارک نه خوږ شخصیت بل نه زه غواړم چې زه په خپله خوشحالۍ کې ځان سره پیغمبر مبارک خوشحاله کړم زه غواړم چې زه خامخا په واده کې څه پخوم چې رسول الله مبارک ته د مخکې نه ورکړم ځانونه یې قربان کړي دي لیکن د واده نه پیغمبر مبارک هم نه دی ساده وه زمونږ ودونه وایي توبه وباسه سادګي کم ده دا اوس لسمې قسمه خطونه به چاپ کوي نو دا یو خط د عوامو دپاره دی دا بل د خواصو دپاره دی یو مې د دوستانو دپاره دی یو د رشته دارانو دپاره دی او 15 ورځې شپږ ورځې ډوډۍ به ورکړي یاره خدای بنده 15 لکه روپۍ دې په ډوډۍ ولګوري جومات کې نه ورکړې حج دې پې نه کوو مور دې پې حج نه لېږله عمره دې پې نه کوو څه لوست دی دا دومره چې موږ نخرې کوو نن سبا په ودونو قسم مې دا پورې ریاکاري ده خفه کېږې ما ولیمې ملیمې نه دي ټوله ریا ده ما په شادي حال کې ډوډۍ ورکړه او بیا په هغه شادي حالونو کې چې ډوډۍ ورکوي هلته ډنګه ډونګ هم شروع ده هلته موسیقي هم شروع ده هلته ګډاګانې هم شروع دي هلته پورې غاړه ښځې دې خواستلي او ډنګه ډونګ هم پکې شروع دي موږ هم کله وغواړو هادي حال کې ډوډۍ ده لکه موږ چې غواړئ مهرباني وکړئ بیا خو موسیقي مه چلوئ موږ نه ځو راځو راوځو تختو دی دغې کې نه کښېنو هلته موسیقي شروع دې خوا ته هلکان جینکۍ خدای ته وګوره څه کوئ بربنډتوب شراغې بې حیایي پکې راله او د هغې نه پس پکې په خپله حلاله ډوډۍ باندې ډنګار کېږي او څونه لکونه روپۍ ولګي او چې اخري چې اخوا وځي نو دام نه وایي چې ډېره ښه ډوډۍ دې کړې وه دام نه وایي چې ډېره تاوان یې کړی و دام نه وایي چې خدای دې وبخه چې بار وځي چې ټوخ کوي دې خدای تباه که ګریسې پکې اچوي چې ټوخ کوي دې خدای غرق کاسې راوکړولو تشې کونډۍ راته پنډۍ پرتې وې چې ټوخ کوي دې خدای غرق کا هسې سپورې روجې را باندې وخوړې نو خیرې دې بیا یې وګټلې او پیسې دې له مفتو کې لاړې او ښځې پلاسټک ګوتې دا د حقیقت پې ما ته پته پلاسټک ګوتې ښځې ځان سره وړي پلاسټک ګوتې مکمل دا ګورې ګناه د قسم دی دې ته باحد وي تا ته ډوډۍ کېښوره څومره چې خورې وخوره باقي به د مالکي د تملیک نه دی چې ته ګوتې کې اچې لومبۍ غوری خو د شیطان په اروا تلې ده درته حقیقت وایم لومبۍ غوری سین ښځو ته کېږي لومبۍ بس پلاسټک ګوتې او ځان سره دونه هوښیاران دي دا ښځې چې ځان سره یې خپلې خورلڼې او لوڼه موڼه کېنولي چې دا ګوتې تا چوم بله ښځه را باندې اعتراض ونه کړي که ته ورته وایې دې ښځې سره کښېنه نه موږ دلته پوره یو موږ پوره یو ځان سره یې خپلې لوڼه موڼه کېنولي چې لومبۍ غوری سین ته وله یو سې ګوتې کې واچوي ولې خلاصه شوه نور یې راوړه نو څه وکړې نو اکثر وایي شادي حال کې خو موږ د 200 وینا کړې وه او صاحب 500 کسانو وخوړه 500 به نه خوري بې دعوته تلل ګناه ده رسول الله مبارک فرمایي چې څوک بې دعوته ډوډۍ له لاړ دخل سارقا وخرج مغیرا غل ورننوته او ډاکو دې راووت او په دې پېښور کې ګورې دا شی ډېر زیات هلته کې دا بعضې کسبګر خلک چې چا ورته دعوت نه ورکړې هغوی به صاحب پتلونه چولي بازار کې په 50 روپۍ پتلون خرڅېږي
او ځان له ښه کوټ اغوښتې هغه د کباړ کوټ په 15 روپۍ خرڅېږي ښه پتلون دی او کوټ یې چولې دی او په 10 روپۍ هغه 10 روپۍ باندې تورې چشمې نه دي هغه یې چولې دي او بوټان کباړي یې چولې مړ ټول چې سر نه خپو پورې راغونډ کې 200 روپو باندې ځان نه لوی لاټي برنس او د ځان یې لوی سیکرټري جوړ کړی دی پولټیکل ایجنټ په 600 روپۍ کوټه ورسره لاس کې د خپلې په شادي حال ورکوي چې ځي لاسونه به وایي هغې ورته جي سلام علیکم سلوټ ورته وکړي پلار یې وایي زوی به مې ورته ویلي زوی وایي پلار به مې ورته ویلي یو ورور یې بل ورور به مې ورته ویلي بل ورور یې بل ورور ښه مزېدار کښېني کورسۍ ته ډډه ووایي ډوډۍ وخوري غاښونو کې ډکي وایي کیرمیر ورپسې وخوري بیا په بل شادي حال ورشي بیا په بل ورشي دا ته دا حقیقت ویم بعضې خلک په دې پیښورونو کې او په دې مردان کې کاروباري ډاکوان دي کاروباري دغه د 200 روپو پتلون متلون یې چولي او بس په هغې کې صاحب ګناټي وایي او په شادي حال ورننوځي او مفتو کې ډوډۍ خوري خدای بېخ وباسه خلک هم غرق کړل ظالمانو حرامه ډوډۍ خورئ او ښځو ته چې یوې ته وایي نو د باجا به هم خیر نو پسې هغه د ترور د لور د مامان وسیم راوغواړي راځئ وي د کاکا حاجي د زوی واده دی ټول راشئ سکول هم ورته چوټي کړي لکه سکول څنګه چوټي کوي بعضې پکې شپې نه تر شپې نه مور دی بعضې پکې شپې نه مړه دا حقیقت دی د مارونو ګورې زره ته مسایل به ښې په دې به عمل کوئ بې دعوته چې ډوډۍ له ورنشي ګناه ده زنانه هم پوهېږي چې بې دعوته ډوډۍ له ورنشي په دې خبره پوهېږې درېیم به څه کوئ چې زنانه ډوډۍ له لاړ شي ګورې شاپنګ بیګ به نه وړي شاپر به نه وړي روړي به نه حرام یې ده هلته تا ته وایي دا مې راله خور راکړه چې رور له دې یو سا رور له یو سا غلا دې وکړه ظالم دا هغه دی لکه زموږ په مقبرو کې بعضې خلک څښاک پټوي دا شته دی زموږ په دې بعضې کسانو کې هم شته مقبره کې به کښېني یو ځای به صابون والي نو بیا بل ځای کښېني بل ځای به صابون والي جیب کې به ومنډي دا ګناه ده حرام دي خدای شته چې ګناه ده حرام دي ته خو صفا درته خدای دې امداران ونفسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل لحم هر غوښه چې د حرامو نه زرغونی فالنار اولا بها اور ولا مستحق صدقه به کوې د الله د رضا دپاره نمود به پکې نه کوې خالص د الله د رضا دپاره دی به پکې نه یو واقع مې کتله په دې نېټ باندې وه یو هلک په لاره باندې روان دی او تږي دی ډېر زیات تږي شوی دی دا هلک یو زنانه بار راوتېره د کور نه چې د هلک ته یې وکتل د هلک ګرمي شوې ده او دا مخ یې تک سور دی هله بچې دی سوري ته شه هلک سوري ته شو مسافر یې په لاره دی او زنانه زر خپل کچن ته ننوته بوډۍ زنانه ده او پی والا ګرم کړل دلې یو ګیلاس ورکړه بچې دا یو ګیلاس پی وڅښه هغه هلک باندې ګیلاس پی وڅښل سوري ته یې یخ کړ هلک د بوډۍ نه رخصت واخیستې چې لاړم سلام علیکم لاړ هلک ولاړ یو ګیلاس پی وڅښل الله د رضا دپاره دې بوډۍ باندې څه چل شوی دی څو ورځې پس یا کال پس یا 2 کال یا 3 کاله پس بیماره شو بېهوشه شوه څوکینو د غریبۍ چې څوکینو ګاونډیانو وړې د اسپتال ته پرایویټ اسپتال ته چې اوس مري غریبه چې هلته اسپتال ته وړې ده اسپتال کې د اپریشن د زړه شوی دی بای پاس ډاکټرانو کینولې ده په آی سی یو کې خدای پاک جوړه کړه چې څنګه جوړه شوه